دا خوست ولایت کې د النور طبي علوم انسټیټیوټ لخوا د محصلانو د فراغت په پار جوړ شوي مراسم دي چې له دریو څانګو نرسنګ لابراتوار او فارمیسي څخه د نیمال وړ طبي زده کړو ترلاسه کولو وروسته فارغ شول. دوی له دولت څخه د کار پیدا کولو ترڅنګ غواړي چې د طبي زده کړو سطح دې لوړه شي او په عین حال کې غوښتنه کوي چې د دوی څخه د ایگزیټ امتحان د شپږو میاشتو په موده کې واخیستل شي. د ایگزیټ په نمرې ته موږ دومره ووایو چې هر وخت موږ شي بې شمارو کلونه وخت شمارو خو ایگزیټ موږ ته په هغې محصلینو ته موقع په لاس نه ورځي. دا سهولت باید ورته برابر شي. هغې نه وروسته په عملي ډول په عملي کار کې موږ چې ستاج ورته وایو دا کې باید موږ سره مسؤلینو سره ډېره همکاري وشي. د ایگزیټ امتحان چې دا د ایگزیټ ازموینه کومه چې دا باید هغه د وصول نه مخکې زما فکر چې شپږ میاشتې وروسته واخیستلی شي. ولې بدبختانه زموږ د څو کلونو محصلین دغسې ګرځي هغه د ایگزیټ ازموینه نه ده اخیستل شوي. په دغه درکنل مزل کې موږ چې کومې ستونزې لرلې هغه یوازینۍ ستونزه وه د عملي کار، ځکه چې عملي کار په نرسنګ کې تر ټولو زیات مهم او اهم دی. نو هغه موږ ډېر نیمګړتیا دومره نه وه خو خیر لکه کوم وخت چې موږ ته ستاج دوره کې راکړل شوی و هغه ډېر کم و. نو دغه شبخانې یا د ستامې وزارت یا د انسټیټیوټ څخه موږ دا غوښتنه ده چې په راتلونکي کې دغه موده موږ ته وغځوي. بلخوا د النور طبي علومو انسټیټیوټ د ادارې مسؤلین له محصلانو څخه غوښتنه کوي چې په دې زده کړو دې بسنه نه کوي او نیمال وړ زده کړې دې په لوړ زده کړو بدلې کړي. دغه فارغین په څلورو مختلفو څانګو چې عبارت له عالي نرسنګ، عالي قبیلګي، فارمیسي او لابراتوار څخه دي فارغیږي او دوی د فراغت سندونه ترلاسه کوي. باید یادونه وکړم چې یادو محصلینو د خوست ولایت په ملکي او تخصصي روغتون کې د عامې روغتیا وزارت د قرارداد مطابق د خوست ولایت د عامې روغتیا ریاست سره په تفاهم په خوست ملکي او تخصصي روغتون کې هم عملي کار کړی او همدغه شانتي د خوست په مختلفو خصوصي کلینیکونو کې هم د عملي کار یا ستاج دوره سرته رسولې ده چې نن ورځ په ډېر ویاړ سره ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې کوم. باوري یم چې دوی به د دې ټولنې د دردونو درمل او ملهم جوړ شي. د یادولو ده د النور طبي علومو انسټیټیوټ د نارینه او اناسو محصلینو ته په طبي برخو کې زده کړې ورکوي او سلګونه محصلین هر کال ټولنې ته د خدمت په پار وړاندې کوي.